بسم الله الرحمن الرحیم. د ولسي حرکت ټول غړي ګرانو وطنوالو، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا توفه در وړاندې کوم. السلام علیکم رحمت الله برکاتو. ښه راغلاست. تاسې د تناکو پښو نه جار سم. 200 کیلومتره په پښو راغلی، زه به په سر درځم. تاسې د دې وطن ریښتنی آواز یې. دا ځوان ظهیر الله نومیده، ظهیر احمد. ظهیر احمد د دې وطن یو مثال ده، سلها مثاله له بد مرغه نه دلته هغه شی چې ثابته سوې او مخصوصا دا 3 ورځو د اختر ثابته کړه، دا وطن له وینې نه ستړی دی. وینه نه غواړي، ژوند غواړي. نور هر څه چې کوو که ژوند نه وي، معنی یې څه ده؟ نو زه لومړی تر ټولو تاسو ته ښه راغلاست وایم او تاسې له استقلال نه زه 100% ملاتړ کوم. تاسې هیڅ چا پورې تړلي نه یې، تاسې په ټول وطن پورې تړلي یې. حکومت پورې تړلي نه یې، طالبانو پورې تړلي نه یې، د وطن ټول ولس پورې تړلي او په عین حال په حکومت هم حق ده او په طالبانو هم حق ده، ځکه د وطن آواز هم ویستلی. ناخوالې ډېرې دي، اما هیلې هم ډېرې دي. ناخوالې دا دي 40 کاله ناخوالې پاتې دي او اوس باید دا ناخوالې ختم سي. سوله یوازې د ولس غوښتنه نه ده، سوله د خدای جل شانه امر ده. راځو 4 مشخصو وړاندیزو ته. ما د اوربند اعلان کړی که طالبان نمانی 1 کال دپاره زه مطلق تیار یم. را دې سي. دا څه ده؟ که غواړئ چې په دښتې کښېنئ، زه تیار یم چې په دښتې کښېنم. که غواړئ چې په ورشو کښېنئ، په ورشو کښېنو. که غواړئ چې خرقې شریف کې کښېنو، خرقې شریف کې به کښېنو. که په جومات کې غواړئ په جومات کې، که په غره کې غواړئ په غره کې. دا وطن د موږ کور ده که نه ده؟ که کور هم ده نو ولې پردي ځای کې غواړئ؟ دوم آدرس غواړئ، زما آدرس. څوک را سره کینی؟ مولوی صاحب هیبت الله را سره کینی، راسي را سره دې کینی بې له قید و شرطه. موږ دا دود و دستور ده که نه؟ د جرګې دود همدا ده که نه ده؟ نرخ همدا ده که نه ده؟ که ده دا ما وړاندیز چیرې تیار ده چې ما سره کینی؟ ما سره او ډاکټر صاحب عبدالله سره کینی، مولوي صاحب یعقوب ورسره د راس 2 په 2 کینی. که نور غواړئ چې په بل سطح کینی، بل سطح باندې کینی. آدرس د مشخص کې ما آدرس د افغانستان د ولسمشر آدرس ده. یو تلیفون لریم، یو آواز له تاسو نه لري. درېیمه خبره، سوله باید نتیجې ته ورسېږو. زه مطلق خیبر صاحب تا سره همغږی یم، راسئ چې بین الافغاني سوله وکړو. دا شرم مه راوړئ چې افغانان د دې قوت نه لري چې سوله راوړي. دا 3 ورځې کې مو ښودله که نه؟ ټول ولس یو ولس ده که نه؟ ټول ولس په ګډه لمونځ وکړه که نه؟ ټول ولس چا منع کړل؟ عسکر د افغانستان غېږه یې ورکړله که نه؟ طالب غېږه ورکړله عسکر ته که نه؟ نو خبره واضح ده چې موږ باید سولې ته ورسېږو. سوله مذاکرات په څه باندې غواړئ؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده راځئ چې مذاکرې باندې کړو. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نشي کېدی. اعلان مې چې وکړ څو میاشتې مخکې همدا و چې هر شی چې تاسو ته په درانه په قدر درته ګورو نن درې برخې دي. لومړی تر ټولو د افغانستان ستر ولس ته چې تاسو ورنه استثمار کوئ. دوم طالبان دي. دریم د دولت ده. راسئ چې په کینو په یو ټغر باندې کینو چې دا مسایل حل کړو. او څلورم دا ده چې اوږدمهاله طرحه غواړئ چې څنګه یې تطبیق کړو او بهرني دې له افغانستان نه ووځي. اعلان یې ونه کړئ ما په ملاتړ باندې چې حاضر دي چې ټول باندې کینو. قصه خپله مغزو کې م جوړه کړې ده. باید مغزو ته تغییر ورکو. باید فکر ته تغییر ورکو. که فکر ته تغییر ورکو هر شی به انشاءالله تعالی حل کیږي. د انتقال په دوران کې ما یو کار ومنه کرزي صاحب ته چې خارجي عسکر درته وباسم. له 100 زره نه ډېرتر مې درته ونه ویستل. نو څو زره خو دومره مشکل کار نه ده که موږ نتیجې ته ورسېږو. او که له نړۍ نه مرسته غواړو مرسته په دې راځي چې اول خپله ځان جوړ کړو. دا د خدای اوبه، دا ځمکې، دا قانونه، دا موقعیت، دا ټول موجب د دې ده چې موږ په خپلو پښو درېدلی سو. څو کال هم په کار دي مګر که امنیتي که سولهیي هر بل شی امکان لري. نو ما غوښتنه درنه دا ده لاړ سئ طالبانو ته په همدې رقم چې ماته راغلي برته ماته ځواب راوړئ. ځواب راوړ تاسې راوړئ. اکثریت څه ویلې طالبانو قماندانان سوله نه مني. قماندانان راغلل یو بل سره کېناستل که نه. فیصله د طالبانو وه که نه. فیصله د دوی وه که 3 ورځې اوربند مني ولې یو کال اوربند نه مني. ولې تلپایه اوربند نه مني. که 3 ورځه کې شرعي جواز لري نو یو کال کې څه ستونزه ده. درسته ده که نه. که یو وار په دې باندې راغلو چې علما کرام ته مو ویلې و علما کرام متفقه فتوا ورکړله که نه. ما سبا یې ومنله که نه. اوس دوی ومنله که نه. معنا یې دا ده چې نیت هم سته اراده هم سته. اوس راسئ چې لاره برابره کړو. د ولس اجماع د سولې باندې سته. د سولې مواد موافقتنامه باندې بیا باید اجماع برته واخلو چې ټول پکې شامل اوسي. دا هم غوښتنه ده. دا د ولس آواز ده. او که ما سر غواړي په سترګو همدا سر به دغلته مې وځړوئ. ولسمشري په دې ارزي چې دی لوند دي. ولسمشري په دې ارزي چې موږ اولاد تمام ورځ بې تعلیمه پاتې سي. ولسمشري په دې ارزي چې هره ورځ 200 جنازې کورو ته لاړ سي. زه د ولس په ارادې راغلی یم. په کوم خارجي ټانک باندې نه یم درغلی. تاسې رایې راکړل. تاسې هلمندیانو رایې راکړله که نه. خبره دا ده انتخابات هم په مخ کې دي. راسې انتخاباتو کې د ګډون وکړي. ګډې باندې باید نتیجې ته ورسېږو چې خپل درد څنګه علاجو. او دا واضح سوله که نیتي قوت سته. امنیتي او دفاعي قوام تاسې خپل بچي دي. در وښودل چې افغانستان باندې مینه لري. قصه د 2 درته وکړم چې هغه ورځ اتمر صاحب ورسره غږېدلی. یو عکس وتلی و زابل کې د یو صاحب منصب او د یو طالب ځوان. داسې ښکارېدل چې ورونه دي. دا یې پیدا کړل ورسره وغږېده. یو یې له بدخشانه و افسر و بل له مدرسې نه وتلی و. ویلې څنګه سره یو بل سره عکس هم طالب نیولی. ویلې چې راغلم د ځوان سره یو ځای سوم. هغه زه په پښتو غږېدم هغه په دري یو بل باندې مطلب باندې پوهېدو. تمامه ورځ هم سره تېره کړه مونځ هم په ګډ وکړه.
نو تقسیم په څه باندې ده؟ زه بیا هم د زړه له کومې نه مننه کوم چې تاسو تشریف راوړ. بیا هم درته وایم هر چیرې چې تاسې غواړئ زه لاړ سم او سولې باندې وغږېږم زم خدمت کیم. خدای مو په خیر ساته، خدای مو آرامه ساته. هغه ایله چې تاسې ما غوږو کې وویلې او هر یو هم راته ویلې او غېږ کې مې دې وزړل، هغه ایله د ټول وطن ایله ده. سوله، امن، کراري. زه له تاسو نه بیا هرکلی کوم. خدای هم بریالی ساته. یو ډېر لوی مدني حرکت هم وکړه، نړۍ ته هم ثابته کړله چې افغانستان مدني ولس ده. افغانستان څه غواړي؟ موږ غواړو توپک ته رخصتي ورکو، تیارو ته رخصتي ورکو، د بمو آواز ته رخصتي ورکو، انتحاري و انفجاري نور نه وینو چې دغلته په دغه چمن باندې په آزاد کېناستلي اوسو او په یو ټغر باندې د یو معظم ولس په حیث باندې چې زرها کاله تاریخ لرو او بیا د اسلام په مبین دین باندې 99.9% کوم بل مملکت ده. د تقسیم خبره راسئ چې حل کو، په مخه لاړ سو. تل دې وي افغانستان او ژوندی دې وي د سولې کاروان.